مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اسماء رضي الله تعالى عنها واي كم وقت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخبار هم داس نشر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومات الشمال صلى الله عليه واله وسلم چيري او رستبت د جنوب وطرف ته د پیرانانو او نفران وشلیت ورسره د غران یو شیله چې د افغان او امج په مابین کې ده خلق او دا هغه اوریدي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام د شهیدان شوی د مکه مکرمه فرد دعا وکړه او بیا نو اسماء رضی الله تعالی عنها وايي مگر بني لحیان چې د ډیره بیره په سبب کې همیشه احتیاط کاوه صلی الله علیه و آله وسلم د پاره به همیشه جاسوسان درلود د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منوره و طرف ته رهیو مسلمانانو نه پیدا چې د خپل قوم مشر صلی الله علیه وسلم د دوی په کلی یا کورو کې د پاره راوتلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلاص نور او د قریش هغه اعلان شوی وعصفان چې عصفان او مکه مکرمه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مخامخ لسنا پر خبره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مشرۍ او مکه مکرمه مسلمان چې دغه ډله هم د مکه مکرمه او حدودو ته داخلي او داسې خبر نشر چې مسلمانانو پر مکه مکرمه حمله وکړه چې د امن او سلامتی په وسلم په دغه اجراءات سره کفایت او انصاف او خپل نفر یې سره یو ځای کړ بیرته د مدینه منورې پر طرف رهیس کفار ته اریان فقط دغه د پاره چې خلک پوښتنه چې علیه وسلم مو معلوم دي او کفار هم نن ورځ حمله نسبت ممکن اجداء الحالات تغیر وکړي او هغه مخه کفار پر مسلمانانو حمله کولې چې د امن او سلامتی مسلمانان پر قریش حمله کړې چې دنیا به په عدل او انصاف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مدینه منوره په لار کې امر وکړ چې پر د صلی الله علیه وسلم توقف وکړي د ارهاب تهمت او الله صلی الله علیه وسلم په خپل لوی افغاني قبر ته ودرېدي او په جړا شروع وکړه د مدینه منوره په لار په شدت سره رسول الله صلی الله علیه و سلم ته د اول وار لپاره ویني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې شدت سره شام څخه راتلی او زبیر رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یو قافلیه ته ورسېدی په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وسلم نو یو مکرمه کې یا رسول الله په داسې حال کې مو ولیدې چې منوره به خبر راغی حال نه رسول الله صلی الله علیه و وسلم قبر ته ودرېږي او ډېر شدید وشړل چې دا خبر الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا زما د مور قبر او د مدینه منوره مسلمانانو او مکه مکرمه د لارې په مابین کې وفات شوی او بل دا چې د صلی الله علیه و سلم نو دا زما د مور قبر ما د خپل رب څخه اجازه وغوښته معلومه چې د خپل مور د قبر زیارت وکم اجازه بالکل حال نور معلومه اجازه وغوښته چې ودې ته د مغفرت دعا وکم نو د مدینه منورې مسلمانانو څخه کول
نو هغه د اولاد مهرباني چې پر مور یې ونیول. هر ورځ د ټولو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژړا سبب و استقبال مهرباني و. دا د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام مګر دغه شدیده ژړا د خپل مور سره د مدینې منورې او مهرباني په شاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو په زړونو کې څونه ځای لري. انسانیت او شفقت راشي، مهرباني او رحمت راشي، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا شیان ټول په دغه علیه السلام کې موجود رسول دی. زموږ علاوه پر دغه د مدینې منورې حاکم او طبیعت نو بلکې ټول مسلمانان د صلی الله علیه وسلم تر دغه غزا وروسته څو سریې هر پسې شاوخوا لېږلي دي چې راوتلو د مدینې منورې سره د کفارو هم اول روحي تاثیر د عکاشه رضی الله تعالی عنه سریه حتی یهود د هجرت په شپږم کال کې د ربیع الاول په میاشت کې د مسلمانانو د طرفه د بنو اسد په قبیله حمله وکړه چې د بنو اسد د قبیله مشر طلحه ابن خویلد الاسدي او پر هغه او د مکه کسانو څخه چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی دراتک د او د قوم د کفارو ملګری و. شنه به د مکه مکرمه ولادت الله علیه وسلم څلوېښت نفر سپاره د عکاشه ابن محسن الاسدي رضی الله تعالی عنه مشري و بنو اسد د جزا ورکولو لپاره ولېږل. د ربيع الاول رضی الله تعالی عنه چې په خپل دای هم د بنو اسد د قبیله څخه او مسلمان او د شپږ دای په دې سبب ولېږل شو چې دای په خپل قوم او د هغو په لارو کې شبره نو ځکه د دغه ټولي مشر هم دی کوم وخت چې دغه سریه هلته ورسېده او بنو اسد به خبره وي د جنگ لپاره تیاری او آمادګي نه درلوده نو وګورئ محرم د میاشتې او هغه اول چې یو وخت اوله د محرم وخت به چې د هجري کال شروع بلل کیږي نو د همیشه خپل حیوانات لکه اوښان او د میاشتې د منځلو په حساب د کال اوله ورځ چې عکاشه رضی الله تعالی عنه ورغلی او قبا ته رسېدل د ربیع الاول کلي کې نه اوښان شته نه تمه او بیا عکاشه رضی الله تعالی عنه او د مسجد نبوي و منطقې چې د کلي حیوانات چیرې د ربيع الاول د کلی د نفر څخه یو نفر نیولې و. د هغه څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم سنه او افشان صدیق رضی الله تعالی عنه کماته امان راکوي مدینه منوره ته ورسېده سنه او افشان د مدینه منوره مسلمانانو هم قبول کړه ویل شدي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتظار یې کړی و ډېر لري بوت څنګه چې پر دوی ما مسلمانانو و به چې خطر را سره ونی او رسول الله صلی الله علیه وسلم نفر څخه پښتني شروع کړ نو دوی بیرته کور سره غدر او خیانت کوي کوم وخت چې دوی ځای ته مودای چې هلته انتظار په ځای کې بل څوک نه و پاتې دل یو یهودي څخه چې د یوې درخت بلکې حیوانات دغه غره تر شاګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معلومات انتظار کې رښتیا خلق هلته وشاله پښانو او پسو ډکه د مسلمانانو ټول حیوانات په غنیمت باندې يهودي چې یوازې پاتې او لول الناس چې دا د مسلمانانو لپاره لوی غنیمت او لکه څنګه چې اصحاب د هغه سره وعده کړې و يهودي ځان نه څنګه او په لول اواز نه یا بني قيل يعني ايه محمد ابن مسلمه رضي الله تعالى عنه او سريه د قبيلو همدارنګه د هجرت په شپږم کال د ربيع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو معلوماتي او استخباراتي ډله یا بني قيل هذا جدكم قد جاء بني ثعلبه د قبيلو ځای ولېږي يعني دغه بني مشر او قومندان محمد ابن مسلمه رضي الله تعالى عنه بني ثعلبه هغه قبیله چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد د کفارو سره ګډون کړی و. هغه مسلمانان چې الله صلی الله علیه وسلم د مخه چې د هجوم او حمله لپاره څوک ورولې شي د غلس نفرې ډلې د معلوماتو لپاره ولېږي چې هلته وګوري چې بني ثعلبه د جنگ لپاره آمادګي لري مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راوړي د خوشحالۍ نو دغه لپاره د معلوماتو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیدلو او استقبال د پاره څنګه چې بني ثعلبه د خندق مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راګرځېدلي او په دې خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستړمته او د جزا ورکولو حملې شروع شوې دي
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معلوماتو لپاره په نور کې پر ډیرو لرو ځایونو پورې نفر لېږل دا قول پر نازل سو چې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه او فرمایي ګورو دا فکر نه کاوه چې د دوی نفر دې دونه لري راووځي وجبريل نو په پیغام سره المؤمنین ویل چې ورنږدې سو بیا به احتیاط بعد ذلك بنو ثعلبه د قبيله يعني بشكل هم هغه الله د دغه نبی کومه کوونکی او مددگار نفرو مسلمانانو خبر جبريل او صالح مؤمنان او مدخبتا کې حمله ورسته تر دغه ملائکه کومه کوونکی هو حمله ابن زبير رضي الله تعالى عنه كم وقت مسلمانان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره یو ځای شوی نور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دوی محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د وجل کسان سره پر مرګ واچو او دا د ربيع الاول په میاشت کې دوشنبه ټول مړو حتى محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د مخه کړ دې نو هم د ژوندۍ وو ځان پر مرګ واچو نو کفارو د دوی سامانونه واخیست نور معلومیږي چې کم یو رسول الله صلی الله علیه و آله محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه څخه ټول شهیدان سو او دوی دوه په عمر هم سره رضی الله تعالی عنه ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عمر څخه ولاوي او پوښتنه چې ژوندې او هر یو پوښتنه کول چې کم یو رسول الله دی ډېر موده پر دغه حال پاتې و چې یو کړه واورېدی ابو بکر رضی الله تعالی عنه ولاړ او د شهیدانو په مابین صلی الله علیه و آله وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ټول خلک د مرګ په حال ځان ته چولې دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مابین کې او دغه بل ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی مسلمانان او د دنیا منوره ټول خلک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مقدره کړو او شرایط لپاره راغلي پر دغه وخت پر دغه ځای خوشالي ورځ و چې د دنیا منوره پوسو چې وجل سوي کسان خوشالان پر مدینه منوره نه راغلي ان لله وانا الیه راجعون صلی الله علیه و آله وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه چې دغه سړي دغه جمله واورېده پوسو چې صلی الله علیه و آله وسلم نو ولسای ز ژوندۍ ابن الحرم په کور کې واړو او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قباء کې دنیا منوره تراوس دلته نور علاج هم وسو او چهارشنبه او پنځشنبه دریم او ابو عبیده عامر بن جراح رضی الله تعالی عنه او دا هغه اولین مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کال د ربيع الاخر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی عامر بن جراح رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و دغه د مسجد اهمیت بني ثعلبه قبيله هلته اوسېده ولې د منځ ځای نه دي سره د دې چې بنو ثعلبه مش د ابو او هر کار مرکز مگر ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې د شپې به تکاوه سحر د سپېدو سره نه د لشکر د مسلح کولو هم حمله ولو مرکز په خبرتا کې د مهم حقوق او اجتماعات مرکز مسجد د غریبانو فقط یو نفر په اسارت ونیوي او د هغه نورو سامانونه د مسلمانانو د لپاره عام او رئیسي جزاوه چې د بني ثعلبه جوړوي ته ورکوي او هغه نفر چې بنګي نیولې مسلمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هر څه د مخه د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه سره او په هغه کې هجرت ادا کال د الله عز وجل په نازل سوره التوبه رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ ودله وجمع على التقوى چې د بني سلیم قبیله هلته اوسېده ولې بني سلیم هغه څوک دي چې په احزاب کې د مسلمانانو وسو نفر والله يحب المطهرين نو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي ته ادب او اساس د اول ورځ څخه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ یوټوري وجهل زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه په دغه حمله کې د مزینه د قبیله دغه مسجد کې داسې خلق دي چې حلیمه ورته خوشوي چې خپل دغه شذې د بني سلیم د حیواناتو ځای ورساتي او په الله عز وجل مسلمانانو ته د کفارو شان او پسونه پلاس ورک او هلته ځینې کفار اسیر ونیول دغه مسجد د جوړولو په کار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیوانات او بنجان مدینه منورې ته راوستي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راهنمایي کړې و یو څل لږ ورځې ځان او د دې نړۍ او د دې مال وربخښ او پنځمه دا ټول حمله خلق مرتبه هغه قبيله کیږي چې د مسلمانانو سره د خندق په غزا کې
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو ژوند او د هڅونې کارونه ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه سریه خاصتا د هغه مهاجر مسلمانانو ژوند اول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم وخت په قبا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پنځمه ورځ چې دغه ټولي مشر او قومندان زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه الله صلی الله علیه و آله وسلم ماګان و د عیسی پر طرف ولېږه هغه هم د قریش او تور سره حمله وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله عز وجل امر پر خپل اوس په داسې حال کې سپور سو چې په شمال غرب کې د مدینه منورې واقع تر شاور سره بیا هم د مدینه منورې طرف درته ذکر بلار کې د مدینه منورې په شمال غرب کې یو منطقه د مدینه منورې مدینه منورې د مخدور منزل منځ عیس یو غرنی منطقه چې د جماعت مونږ کړی قارونه او ډیر درختي لري ابن زراره مقصد داسې ځای دی چې د الله تعالی عنہ درختو په سبب او دغه جماعت چې دلته اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه جماعت اول منځ یو سل او یا نفر او ټول هم سپاره د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ وايي چې د جماعت د منځ د شرطو څخه چې د قریش د یوې قافلې مخه تر تلويشتو کم نه ځکه د مسلمانانو اصلي او اساسي دشمنان فرضاً په دغه اول جماعت او دغه قافلې مشر ابو العاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم نو دا زینب رضی الله تعالی عنها ودغه عادت مجبور چې تر اوسه په حالت شرک پاتې یو بل صحیح او د ابو العاص سره د زینب واده مقصد د جماعت په هغه اول رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنها او ټول لونو ایمان راوړ او مسلمانان الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو العاص په هغه خپل مدینه منوره پر طرف رهیدي او د بدر په غزا کې د مسلمانانو سره د جنگ لپاره کفارو په لشکره کې راوړل د منځه وخت او بیا د بدر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنجان په فدیه خلاصېده نو زینب رضی الله عنها چې په مکه کې د سالم ابن عوف د رسولو لپاره د جمعې په دغه منځ کې څلور نفر رضی الله تعالی عنها هغه امیر چې ودیته ورکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولین په لیدلو سره خدیجه رضی الله عنها پیاس د شروع ابو العاص ویل فدیه الک یعنی په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله خطبه زینب رضی الله تعالی عنها په دیار کې د هجرت اجازه ورکړه خپل پلار ته ولاړ او دغه ځای چې دغه قصه د بدر په غزا کې په مابین سره درته بیان کړي د جمعې تر منځ وروسته زینب رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې د خپل منوره ته داخل صلی الله علیه وسلم سره ژوند کوي د یثرب د ښار نوم زید بن الحارثه رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه و آله وسلم سره بدل او درخت د اختصار پر ډول کوم وخت چې د قریش قافله راورسېده نو یې حمله وکړه او د قافلې په تعلیمات واخ یو روښانه او ځلانده ورځ وه مالونه وشان او ټول هغه کسان چې الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته داخلېدل د مدینه منورې کورونه او العاص د خوشحالۍ په خندا ځان ځینې خلاص سره ډکې وي مدینه منوره او د انصارو انجونو او هلوکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راوستل دغه ترانه په ګډه د پخواني عادت سره سم ټول بندیان د مسجد د دروازې سره علينا من ثنيات الوداع په دغه شپه وجب الشكر علينا ما دعا لله دا ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داع ډېر خوشاله شو د دې دا خیال شو چې سړی مسلمان شوی دی او راغی خو ابو العاص کیسه ورته وکړه د دې څخه یې وغوښته چې ماته جوار او امان راکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وغواړه چې د قافلې مالونه بیرته ماته راکړي کوم وخت چې خلک د سهار د لمانځه دپاره سره راټول شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه اول تکبیر ووایه مسلمانانو هم په لمانځه شروع وکړه په دغه وخت کې د یوې ښځې غږ واورېدل شو چې ویل و ابو العاص ته مې جوار ورکړی دی دا ښځه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها وه چې خپل خاوند ته یې جوار او امان ورکړ اوس خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه مشغوله جواب یې نسوای ورکولی کوم وخت چې د لمانځه څخه فارغه سو نو یې مسلمانانو ته وکتل او ویل
تاسې هم د هغه واورېده چې ما واورېده؟ مسلمانانو وویل هو یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل والله نه په خبر وم نه چا راته ویلي وه، دا کار زما په بې خبرتیا کې پېښ او اوس خبره ستاسې په اختیار ده، هر قسم چې مو خوښه وي هغسې وکړئ. اختیار یې هغه مسلمانانو ته پرېښوئ چې قافلې ته وتلي وه. هغو وویل یا رسول الله اکرام یې کوو، عزت یې کوو، ټوله بندیان ایله کوو او مالونه یې هم بیرته ورکوو. نو یې ابوالعاص د زینب رضی الله تعالی عنها د عزت او جوار په سبب پرېښاوه او د ده خپل شخصي مالونه یې ورکړه. څرنګه چې د ابوالعاص سره په قابله کې نور امانت مالونه هم ورسره وه، هغه یې هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خیرشۍ او قرابت په سبب ورپرېښود. نو اوس د ابوالعاص د عزت په سبب د قافلې ټول بندیان پرېښول شول، مالونه ورکول شول. ابوالعاص چې دغه ښه معامله او نیکي ولیده، د مسلمانانو لمونځ یې ولیدی، قرآن مجید یې واورېدی، دا ټولو تاثیر پر وکړ، مګر مسلمان نسو. نو خپل مالونه او امانتونه یې ورسره واخیسته او مکې مکرمې ته ولاړې. هلته یې امانت مالونه وخپلو مالکانو او خاوندانو ته ورکړه. هر نفر ته یې هغه خپل شی پوره ورساوه او بیا یې ټول هغه خلک سره راټول کړه چې د ده سره یې مالونه وه. او ځینې ویې پوښتل چې آیا ما خپلې غاړې خلاصې کړې؟ د چا خو به شی نه وي را سره پاته؟ هغو وویل هو، مالونه مو پوره را ورسېده، خدای دې خیر درکړي. رښتیا هم امین، صادقه او باوفا سړی. نو ابوالعاص وویل مګر زه شاهدي ادا کوم لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ما نه غوښته چې خپل ایمان او اسلام په مدینه کې ښکاره کړم، ځکه بیا به تاسې ویلی چې زموږ مالونه یې یوړل او د دغه مالو په سبب مسلمان شو. نو ما دا بهتره ولیده چې ستاسې امانتونه درکم او بیا د خپل اسلام اظهار وکم. بیا نو ابوالعاص مدینې منورې ته په هجرت لاړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم زینب رضی الله تعالی عنها چې د ابوالعاص ښځه وه په هغه اوله نکاح سره ورسره کړه، ځکه تر دغه وخته هغه آیات شریف نه و نازل سوی چې د مسلمانو ښځو نکاح یې د کفارو سره حرامول. بیا هم دغه جزایي حملې پر هغه قبیلو شروع وې چې د خندق په غزا کې یې اشتراک کړی. څرنګه چې دغه حملې کوچنۍ حملې وې، کم خاص واقعات نه دي پکښې پېښلي، نو ذکر کولو ته ضرورت نه وینم. د بني مستلق غزا د هجرت د شپږم کال د شعبان میاشت را ورسېده. په دغه میاشت کې هغه لو غزا چې د بني المستلق غزا ورته ویل کېږي پیښ. دا هغه مشهوره بیتونه دي دغه غزا چې د مدینې منورې مسلمانانو برداره او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غزا کې داسې وقایع پیښ شوه او ټول مسلمانان ټولنه ډېر خوشاله شور او غوغا جوړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته داخل تعزیري پر هر کلي یعنی د کلي مشرانو به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونیول او غوښتل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی سره پاتې شي. دغه غزا و مسلمانانو ته عفت یا رسول الله پاکي راوړي، زموږ سره پاتې شي. دغه غزا د تاریخ او سیرت علما غزوه العجائب بولي او محدثات، ځکه په دغه غزا کې عجبه او نادره حادثې او واقعې پیښې شوي، یعنی اسلحه لرو او هغه غزا په دې ډول سره وه. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې حارث انصار که څه هم د ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه وو، خو هر یوه دا تمنا او آرزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په کور کې خلق سره راټولوي. نو د انصارو پر هر کور چې به راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خبر د تحقیق لپاره یا رسول الله عدد الاسلمي او مناعت راځه، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل بريده رضی الله تعالی عنه دا په خپله د مقصد ځای ته ورغلی او هلته په خپله د الله جل جلاله ته طرفه امر کړی شوی ده چې هغه ځای ته ولاړ شي. کم چې زما د هستوګنې دپاره هلته مدینې منورې ته راغلی عز وجل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حالاتو خبر کوي
چې هو بیا چې به پر بل کلي راغلی بیا به خلقو اوښه ونیول اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل حارث د حملې خبر یقیني شو نو یې ډېر ژر لښکر سره راټول چې دغه لښکر مشرتوب په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم کاوه اوس چې د شعبان د میاشتې 2 ورځې پاتې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني مستلق په طرف حرکت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه منافقین هم ورته چې نبوي د مخه په هیڅ ځای نه ورسره وته چې اواره او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لښکر کې د مهاجرینو بیرغ وحضرت ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه او د انصار بیرغ وسعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه او د مسلمانانو لښکر د بني مستلق پر طرف او پر هغه اولنی ځای څنګه چې بني مستلق هم د جنگ او حمله د مبارزانو تیارول نو خود د معلوماتو د لپاره شاوخوا نفر هم لږه مبارک اسلامي لښکر خبر ورکړو مسلمانانو دغه د بني مستلق جاسوس ونیول او ویې وشي چې دا منطقه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماماګانو د بني نجار د صلی الله علیه وسلم دراتګ او د دوی د جاسوس د وژل کېدو خبر ورسېږي ډیر زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا خوښه چې د خپل ماماګانو سره واړوي ځینې جلاس او د علیه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم د لښکر سره خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم راټول دي او خبرې مستلق د ابو هر یو وايي چې مشکره راځي په خدایت کې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په تلوار راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سامان یې د لښکر د جنگ لپاره تیار او آماده دي رسول الله حضرت عمر علیه وسلم پوښتنه وکړه چې ما سامان چیرې دي او کفارو ته ورنه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه هغه مخفل الله محمد رسول الله علیه وسلم وفرمایي المرء مع رحله يعني دوستان موساتي خپل مالونه موساتي يعني مسلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم د استوګنې شرف د کلمې د ویلو څخه انکار رضی الله تعالی عنه بیا د دوه لښکرو په مابین کې په غوښه وشتل شو ابن زراره رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم او خپل کور ته بوتله چې بیانو په اولو د شروع کې د بني مستلق د مشرانو څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم پسنه وکړه هم ولوي چې د امزکه د چا کفارو چې دا حال ولیدي په تسلیمېدو یې شروع ایتمانو ده په یو ور ټول تسلیم ولی او متصرف یې څوک نو د بني مستلق ټول قبیله مسلمانانو په غنیمت الله علیه وسلم ټول مالونه ټول شګه ټول اولادونه یې په غنیمت واخیستل یا رسول الله دا مزکه یې بے قیمته جنگ ترڅو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا واقعي مسلمانانو ته دغه آسانتیاوي پیښ ځکه ځینې رانیول او د مزکه قیمت منځانو په شکل ابو بکر کان د ملایانو په شکل پر مسلمانانو وویشل شو بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ د بنجانو په جمله کې جویریه جوړ چې د بني مستلق د قبيله مدینه منوره کې دغه اوسنۍ مسجد ابن ابي ضرار او المنزله چې ادا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنۍ مسجد رضی الله تعالی عنه ټول دا مسجد دغه مال بیت الله الحرام څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مال مشابه رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او هم آزاد کړ او دا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جویریه اسلام ته دعوت او اختیار او دې هم به خپل اسلام قبول شول او اوشه په خپل اختیار رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په نکاح ځای چوکسو کوم وخت چې دا ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجته هم دغه دي صحابه کرام الله عز وجل دغه بنجان چې زموږ سره دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخشان په دغه او مبارک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخشان شروع سره بنجان یا څنګه چې مخکې مدرته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې حضرت عائشه الصدیقه اختیار رضی الله تعالی عنها ابو ایوب رضی الله تعالی عنه شو نه پیژنه ومنزله چې د هدیه برکت الله صلی الله علیه وسلم ته هغه لوړه کوټه ورکړه ځکه د دې په اسلام ایوب رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه وسلم سره د دې په نکاح مناسبه چې ته لوړ وقوله آزاد او پریشول مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی عنہ یا ابا ایوب ما ته خلق قبول کړي نو ما او خلق ته ټول او مسلمانانو سره بنجان تکلیف دي
زه په کښته وغورځېدم او ته لوړ. ابو ایوب رضی الله تعالی عنه هم قبول کړ او هلته د مسجد په جوړولو شروع وشو چې پوره او کامل اصحاب کرام کار کوي. د څوارلسم سپوږمۍ د اولې ورځې څخه د مسجد په کار شروع وشو، ځکه الله جل جلاله موږ د دې لپاره رااستولی یو چې ځکه آباد او ودان الله عز وجل د سورة هود په 8 نمبر آیات کې فرمایي هو انشأکم من الارض واستعمرکم فيها، یعنی همدغه الله تاسو د دې پیدا کړی یاست او په دغه کې د اعمار او آبادیدو طلب څخه کوي. نو الله جل جلاله د دې سره د الله جل جلاله او آبادول داخل سوی وو. نو ځکه د مسجد په جوړولو شرط او فوري شروع وشو او د مسجد د جوړولو په وخت کې به صحابه کرام د ستړیا د لرې کولو دپاره دغه بیتونه ویل: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم د اصحاب کرامو سره کار کاوه، نو د علیه الصلاة والسلام به هم دغه بیت د دوی سره وایه. مګر د پیښېدو سره خوله به خطاوتل داسې به وایه: اللهم لا عيش الا عيش الاخره لازمه ده چې اول په اسلامي ټولنه کې دغه منافقینو یو څه افعال او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شعر نوای مستلق او الله جل جلاله د سورة یاسین په 9 نمبر آیات کې فرمایي: وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين. يعني محمد صلى الله عليه وسلم شعر ندي ورسولي او ندل الشعر والشاي او خزرج قبيلو نو كم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم غوښته شعر خطاوتي حتى د تاج لپاره بلکې د بل چا په شعر کې هم خطاوتي سره د دې رسول الله صلى الله عليه وسلم تر هر چا اسلام دوی د شعر څخه راوګرځول چې د ابي د دوی متابعت شعرونه چې د صلی الله علیه وسلم په وخت کې فکر کاوه په خلکو کې مشهور رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه الصلاه والسلام نو او کبه وغوښته چې وایي او حسد د شعر د ورشورو څخه معلوم او ښکارو یا خبره به ځنی جوړه سو د مخه تر دې نو دغه د مسجد په کار کې چې به مسلمانانو شعر وایي او علیه الصلاه والسلام او پس هغه ښکارو چې دوی په ظاهر مسلمان شبه د شعر د طرفه د دعا او رسول الله صلی الله علیه وسلم پر یو بوده سپور رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد په جوړولو کې په خپل هم کار سره کاوه. پلار کې او داسې مشرف ورته کولې چې حالت د دوی زوی صحابه کرامو په کار کولو کې ډېر کوشش کاوه، ځکه دا عیب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کار کوي او دوی نه. ودغه مجلس د قران مجید تلاوت کوي ډېر شدت کاوه، خلکو به وایي وخته زموږ مجلس ته مرزه. مګر عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه او امام مسلم دغه عمل د مخه تر هغه چې په اسلام سره تظاهر وکړي او کوم وخت چې پس له بدر په اسلام سره تظاهر وکړي بیا هم د همیش لپاره د الله او رسول الله او مسلمانانو یو عجیبه پیشګویي هم ورته وکړه. ټول هم او غم صلی الله علیه و فکر یې داو چې اسلامي ټولنه څنګه سره وباشي، مسلمانان څنګه سره متفرق او جلا او د اسلام کلمات څنګه کښته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دشمنانو سره دوستي کوي. تاسو وګورئ چې د بني قینقاع د يهودو په مسله کې څنګه مداخله وکړه. تاسو وګورئ چې د احد په غزا کې څونه غدر او خیانت وکړ. مسلمانان په خپل مابین کې سره متفرق کول او غوښتل چې په دې کې ډېر او ګډوډي راولي. الانصاري رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د خطا ایستلو لپاره علیه الصلاه والسلام د او چموزه یو داو ابو ایوب او د دغه په اسلام سره تظاهر کاوه. د هر جمعې په ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبه ویلو د پاره کېناست صلی الله علیه و آله وسلم په تکلیف نو دغه لوړي خوني په یو وخت کې په مابین کې رسول الله دی ځکه نه غواړي الله عز وجل په سره مکرمه او معززه کړاست. د علیه الصلاه والسلام د احترام عزت خبري او اطاعت وکړ. په یو شپه کې و مشته یو تکلیف به رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د اوبو لپاره یو منګی درلودي او هغه ماته به شرمۍ او پستګۍ ته وګورئ.
په هغه جمعه تاسو ته معلومه ده چې پخواني کورونه داسې نه وو چې هغه لوی غدر او خیانت یې هم کړی و او خاشعه غواړي چې امکان و چې دا خبره وکړي کښته ورته مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تکلیف ورکړي الله ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ به دا خبرو شي نه درلودي ژر مو دغه په دغه تلتک وچ کړي او ټول شپه او د مسجد وزي کوم وخت د ځان سره وایي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله لا تر خبرې کوي د مسجد په دروازه کې د انصارو یو سړی په مخ ورغی نه غواړي چې کړپې جوړ کړو ویل او د تیر شپې ته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د مغفرت طلب کړو چې تل ورلارته والله نه غواړم چې ماته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د غرام د غوښتنه قبول کړه د مسلمانانو پر ضد د بني نضير ابو ایوب رضی الله تعالی عنه او ارتباط موږ په شپې خواړه تیار کړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغی دا چې د مدینه منورې څخه وایستل نو محمد سره او ام ایوب او برکت سره مسلمانانو جنگ کاوه مستاس کومه وهلو د ځای څخه خواړه احزاب په غزا کې یو شپه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مسلمانانو په ولېږل چې په هغه کې متای پیدا او هغه چې الله عز وجل په سورۃ الاحزاب کې د دراوی د حالات والسلام او فرمایي وهلو اثر مو يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما مور او پلار دې ترتا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا هذا لاس وهلو يعني هذا وهلو اثر ونجد چې منافقانو او هغو کسانو چې دوی په زړه کې د نفاق مرض ما او ام ایوب د برکت لپاره ستاد لاس وهلو د الله رسول زموږ سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فتح کېدو وعده نه کړې مګر په غرور او خدای حس کوي او زدات یو سړی او قصه خپل رب سره مناجات کې بیان شو مگر تاسو چې الله جل جلاله ایوب فرمایي موږ هغه خواړه يحسبون الاحزاب لن يذهبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم په قولو کې د پیاز او اوږه څخه کم شي نه بعدون في الاعراب يسالون عن انبائكم كم وخت چې علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني دغه منافقان رسول لپاره کومه کرامه کې پاتې او شګانو نه مدینه منورې ته راغلي او کچیر بیا کفار ابي طالب رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت دوی د شار څخه لري د اعراب په کلو کې اوسېږي ترڅو او حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره او احوال پوښتنه کوي پراته امانتونه چې دغه منافقان په تاسو کې وایي نو جنگ به نه وای کړی د مکه مکرمه په ښار کې به ګرځي او ویل د هر چا امانت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره حال راکوي او فرمایي دغه د کفارو لشکري چې د خندق د غزا څخه ناکام ولاړ یا امانتونه یو تسلیم کړي منافقان یا توسه هم د چا امانت نه دی پاته چې کفارو ماته وخوړه اولاد او کفرزن د کفارو لشکري بیرته راسي علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه نو د منافقانو دا ارزو او تمنا ده چې د جنگ تر خبره پوري بالکل د شار څخه ووزي او یو علیه و سلم سره یو ځای او ملګری د جنگ د حالاتو معلومات رسول الله صلی الله علیه و سلم زید بن الحارثه چې د مسلمانانو څخه ابن محمد متوجه ته ورسید او د رسول الله صلی الله علیه و سلم په اهل بیت څخه او ښکارا سره ځکه د خیر غوښتونکو په کور کې لوي سوی په جنگ او د خندق په کې مکه مکرمه ته ولېږي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم او جنگ کې لږ حساب زید بن الحارثه هم مکه مکرمه ته ولاړ او د رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل بیت کرام رسول الله صلی الله علیه و سلم د زمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم زوجه اسلام د دشمنانو د طرفه فاطمه او طریقه عملی اسامه ابن زید او د اسلام دشمنان که يهود و که منافقین رسول الله صلی الله علیه و سلم یولو زینب رضی الله تعالی عنها چې د اسلام کامیابی زوجه د اقتصاد په قوت سره نه ده د اسلحه او د لشکرو د ډیروالي په سبب سره نه ده راوتلو موقع بلکې د دوی کامیابی د دوی د دین د دوی د اخلاق د دوی د هغه قوانینو په سبب ده او رسول الله صلی الله علیه و سلم لري هغه لور کفار په هدایت پوهیږي چې دغه فیض او نور د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم
او هغه علیه الصلاة والسلام د دغه صفاتو د پاره مسلې اعلی رضی الله تعالی عنه کورنۍ هم را رهي اصل دغه پنځو په هغو کې اسماء او عائشه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې د اسلام په دین او مسلمانانو او رسته اصلحه په اسلام سره نشو کامیاب کېدل بیان سي چې نو هغه درځان لازم کړ چې دغه دین پر ضد په اعلامي او تبلیغاتي جنگ منورې یو تبدل دغه دین اخلاق او احکام بغندو هغه طبيبه او د ټول په مقدمه کې او حتی د تبلیغات اول هدف نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي کوم وخت ابو بکر او بلال منافقان د مسلمانانو تعالی عنهما د مدینه منورې ته ولاړه او بل دا چې دوی په مدینه منوره کې اوسېدل او اختص او دوی و چې همیشه د مسلمانانو سره په تماس کې و دوی کولای شي چې په هر وخت کې د مسلمانانو مشاعر او احساساتو ته حرکت او تغییر رسول الله صلی الله علیه و سلم تبلیغاتي وظیفه په دغه حال مدینه منوره منافقان رسول الله صلی الله علیه و سلم چې د دوی په سر او مقدمه کې د مدینه او مشتدات محبوبه کې لکه زموږ محبت مکې سره او د دوی دغه تبلیغاتي جنبه د احزاب تر غزا وروسته پر روښانه شکل سره ښکاره کې برکت واچوي او دا هغه وخت وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره پس له هغه څخه واده وکړي چې زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه طلاق کړ چې وجه ژوند ته په جاهلیت کې د عربو دا تقلیدي قانون چې هر هغه دعوت چې دوی په زویواله سره ونیوي هغه به داسې سو لکه د دوی د ملا او نسل الله صلی الله علیه و آله وسلم په تقلیدي قانون د دغه دوی شذ پر هر چا حرامه و چې دوی په زویواله سره نیولې نو په وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان پوکو د زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړ څه خبري وکړي چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هجرت وکړي د شرپارولو لپاره د هجرت په باطل ګمان دوه اعتراض پیدا شو اول دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځمه زوجه او دوی به ویل قرآن مجید چې د نور شګو زیات اجازه نه کړي د زوال نو دا کار څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحیح او جائز دوهم ځکه او وطن زینب رضی الله عنها د هغه چا شذ چې د علیه الصلاة والسلام په زیواله سره نیولې پر مسلمانانو دا د خپل زوی د شذ سره نکاح کول د ساتلو کبائر ګناه د ټول شیان قرباني د عربو د جاهلیت صحابه کرامو قانون چې مال او د په دغه موضوعاتو کې تبلیغات ته زور ورکړي ملک او کورونه او نقلونه جوړ او خالي لاس او دغه جوړ شوی تبلیغات په دونه جوش او شور سره الله عز وجل چې متقن تقاضا نن ورځ معنوي قوت آثار چې په سالمه عقیده او په حق دین کې پروت دي هغه او دغه تبلیغاتو د ضعیف ایمان مسلمانانو په زړه کې قوي اثر لري ترڅو چې په دې باندې د قرآن مجید ښکارا او روښانه آیاتونه نازل شوي چې په هغو کې دغه قلبي امراض او علاج او دغه تبلیغاتو پر پراخوالي او ډیروالي دا دلالت کوي چې الله جل جلاله د سورة الاحزاب په شروع کې څو آیات دغه تبلیغاتو د ردولو دپاره نازل کړل او د سورة الاحزاب شروع په دې الهي قول سره وشوه چې فرمایي یا ایها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما يعني اے نبی محمد صلی الله علیه وسلم یوازې د الله جل جلاله څخه بیریږه او د کافرانو او منافقانو حکم ممنه لا شک چې الله عالم دی او د طرفه د حق څخه لري یو ملت نن ورځ هم د اومالیات د منافقان د اسلام دشمنان او ضعیف ایمان مسلمانانو چې عینن هغه د ابی د خبرې تکراروي او بیانوي دغه ملت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مبارک ذات او بربادي طرف ناوله تورونه لګوي خدا چې زه او ته ایا د خبرې او بربادي د اسلام مخ ونیول او که په ټول تاریخ کې د منافقانو او د اسلام د دشمنانو خبرو د انسان د عمر ژوالي او خو افسوس د هغه کمال ملت د خرابۍ پر طرف ایمان مسلمانانو پر حال دي د تاریخ خبرو ته تاثیر کیږي او خپل آخرت او کمال انسان فائدې تاوان رسوي نو ځکه الله عز وجل وکړ دین او عقیده په لار کې هل داسې کسان شته چې دغه خبرو په بیانولو سره په میلیونو ډالر اخلي لکه سلمان رشدي یا د ډنمارک مسلمانانو لپاره یا نور د دوی امثال مال او وطن هغه خو اصلا کافران
ضامنه د ابی د زوی اولاده ده په اوله مرحله کې دوی دغه ټول شیان د لاسه ورکړي خرابوي د دغه حقیقت د اثبات لپاره د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته د منافقانو صلی الله علیه وسلم یو اشاره وه چې دوی د بني مستلق تر غزا په ظاهر او ښکاره سره او عمل کول او ضایع رسول الله صلی الله علیه وسلم مالونه او کورونه د دوی عمل په صبر نرمي او تلطف سره زغمه او پر ځان تېراوه خو په عامو مسلمانانو د دوی د شر څخه ځانونه ساتل یا د دوی آزارونه په صبر سره زغمل ځکه مسلمانانو منافقان د هغو په رسوا او بشرم عمل سره چې دوی د هغه ساتلو دپاره وطن چې هر وار به داسې عمل ځینې پېښ شو چې په هغه سره به رسوا او شرمنده شوه لکه الله عز وجل چې د سورة التوبه په 1 آیات کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو اراده کړې يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون يعني آية دا منافقان نګوري او فکر نه کوي چې دوی په هر حال کې یو یا دوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت څخه را معلومات څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او کارونه وایي چې د بني مستلق تر غزا د مخه کول رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني مستلق په غزا کې د منافقانو رول او عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني مستلق ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په هغه غزا کې منافقان د مسلمانانو سره ووتل نو الله عز وجل د هغه اصحاب ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته نمبر آیات کې فرمایي او فصل رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ما زادوكم الا خبالا خلافت ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه يعني كذا منافقان ستاسي سره په لشکر کې ووزي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مریضی کې بلا فساد د منځ امامت لپاره ابو بکر رضی الله تعالی عنه خلیفہ مابین کې چابکی وکړي تاکید کاوه چې د لور د منځ امامت دا چې دوی بستاسي لپاره تعالی عنه او بل جواب نه کوي نو منافقینو د بني مستلق په غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د عمل کولو لپاره موقع پیدا خلیل پیدا کولای په مابین کې نو ابو بکر پریشانی موجود راوړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او واقعا هم بد الله عز وجل محترم احسان سره ابو بکر رضی الله تعالی عنه دغه امتیاز ان شاء الله تعالی تراتون کې ابو بکر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بلکې خپل روح او مالیه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل تر هغه به ته غار ته نه FM محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتون کې واوري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات د اسلام د مبارک دین زرینی پلوشه په شفاعت اسلامي تعلیمات یوازې د تعلیم اسلام رادیو څخه نبوي احادیث د هلو او خوشو ترانه د نبوي سیرت حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند شیبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی زمانہ لري دوام تا بنا